بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې ویډیو کې زه تاسو ته د هدیرې د خوب تعبیر کوم. په خوب کې څه هدیره وکتل شي، قبرونه وکتل شي، یو یا ډیر. دا په خوب کې څه کله مونږ ګورو، اکثر خلک دا په خوب کې ګوري. مهم خوب ده، خلک دې نه ډارېږي، اکثرا تشویش کوي، بیا د مرګ فکر کوي. دا عادي حالت کې عبرت ده. څه کله ته په خوب کې وګورې هدیرې ته روانې ښه په سنت طریقې سره او هلته سلام اچوې، دعا کوې، نو دا په عبرت باندې معنا تا عبرت اخیستی، متوجه شوی خپل آخرت ته، خپل اعمالو ته. او د مرګ یاد، یعنی مرګ دې په یاد ده. او یو تنبیه هم ده، څه کله موږ هدیره په خوب کې ګورو عادي حالاتو کې، د دې تعبیر په دې کېږي چې ته له غفلت کې، نو الله تعالی تا ته په دې ذریعه باندې تا متوجه کوي، تنبیه کوي دي. او په خطر باندې هم تعبیر کېږي، ځکه هدیرې ته تګ هغه یوازې اکثرا څوک نه ځي، د شپې بیخي بیا نه ځي. او ډېر خلک ډېر هدیرې ته ځي نه، نو په یوازې باندې هلته ګرځېدل د اکثرا څوک جرأت نه کوي، نه ځي. نو څه کله تا په هدیره په خوب کې ولیده، عادي حالت کې همداسې تللی او سرګردانه پکې ګرځې، نو دا په یو خطر باندې تعبیر کېږي. یو څه مشکلات دي کیدای شي، هغه سره ته ګیرې، او کیدای شي څه مشکل درته پیدا شي. او په خوشخبري باندې هم تعبیر کېږي، چې کله ته هدیره په خوب کې وګورې، عادي حالت کې څه ته هدیره په خوب کې ګورې، څه ته هدیرې ته تللی، اول ته ښه په ارامه باندې ناستې، تصور کوې، سوچ کوې، او یو متوجه یې، عبرت اخلې، دعا کوې، نو دا په خوشخبري باندې هم تعبیر کېږي. ځکه دا هدیره څه ده، قبر د مرګ څه ده، دا راحت ده، هلته راحت ده. هلته هر یو د قبر کې لیکلي ارامګاه، آخري ارامګاه، د خلکو راحتګاه دغه، هلته نور غمونه هېڅ شی در باندې نه وي. نو معنا داسې که تا باندې ډېر بوج وي، سوچ وي، تشویشونه وي، خبرې ډېر تکلیفونه وي، نو ارامه کېږي لږ څه. کله عادي حالت کې، په ښه حالت کې هدیره په خوب کې وګورې. او کله کله بیا هدیره په زندان باندې هم تعبیر کېږي، چې تا په خوب کې وکتل چې هدیرې ته ته بیول کېږي، د یو چا سره روان یې، خو زړه دې نه کېږي، خو ته روان یې هغه سره، هغه دې روان کړی او بیا یې دی او تا زړه نه کېږي، نو دا په زندان باندې هم تعبیر کېږي. او ورتګ هدیرې طرف ته چې ته ګورې په خوب کې، چې هدیره هغلته یو ځای کې ده او ته هدیرې طرف ته روان یې، نو چې کله دا خوب دې وکوت، دا یوازیتوب باندې تعبیر کېږي، چې ته یوازې ګرځې، یوازې سوچ کوې، یوازې کار کوې. په هغه وخت کې بیا خطرناک تعبیر لري، چې ته خلکو سره هدیرې ته روان یې او بیا ګورې چې څوک نشته. دا په مرګ باندې هم تعبیرېدلی شي، اجل نږدېوالي باندې هم تعبیرېدلی شي. د هدیرې طرف ته روانېدل، تګ هدیرې ته، نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې ته مرګ طرف ته روان یې، یعنې ستا آخري ژوند ده او ته روان یې، باید دا فکر دې ونیسي. په دې صورت کې بیا دې طرف ته هم تعبیر کېږي چې ته یو سخت کار کې ته لګیا یې، کیدای شي یو سخت کار در باندې راسي، کیدای شي مایوسي در باندې راسي، نو چې کوم کارونو کې ته لګیا یې، په هغو کې لږ فکر وکړه، چې بیا داسې نه شي چې بیا ته پښیمانه سې او حتی د مرګ تمنا وکړې، او هغه کار در باندې ډېر سخت شي، نو په دې باندې هم تعبیرېدلی شي. او په غلط تصمیم باندې هم تعبیرېدلی شي. کله ته هدیره ګورې په خوب کې، چې هدیرې طرف ته ته روان یې، ډار هم در سره ده او تعجب هم کوې، او عادي نه ده دا تګ دی، نو دا په غلط تصمیم باندې هم تعبیر کېږي. غلط تصمیم، چې ته یو تصمیم کې لګیا یې، یو خبره، یو کار کې، چې هغه یو تصمیم نیسې، چې هغه غلط ده. مایوسي باندې هم تعبیر کېږي، چې کله ته ګورې چې په هدیره کې ځان ګورې، هدیرې طرف ته روان یې یوازې، نو دا په مایوسي باندې هم تعبیر کېږي، چې ته مایوس یې، ناامید یې، ځینې خلکو نه غافلو خلکو سره اوسېدلو باندې هم تعبیر کېږي. چې کله ته په خوب کې ګورې چې هدیرې طرف نه ته را روان یې، ته راځې د هدیرې طرف نه ته را روان یې، نو دا بیا ښه تعبیر لري. معنا داسې که ناامیدي وي، که مشکلات وي، نو هغه انشاءالله ختمیږي. سختي وي د کار، ختمیږي. نجات پیدا کوي. څه تکلیف وي، دار وي، ویره وي، مریضي وي، انشاءالله ته شفا الله تعالی درکوي، الله تعالی مریضي دې ښه کوي، اساني در باندې راځي، نو په دې صورت کې بیا هم ښه تعبیر لري. او بل شناخته قبر لیدل، چې ته ګورې چې یو شناخته قبر باندې، چې هغه پلار دې ده یا مور دی، د هر څوک وفات شوی، خو شناخته ده، ته ولاړ یې، هغه ته دعا کوې او ته هغه ته ګورې، نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې دغه حقوق الله تعالی درته یادوي، چې هغه مړی کوم حقوق تا باندې لري په ژوند کې، دغه اولادونه، دغه کورنۍ سره افتامت، یا څه نور حقوق یې پاتې وي، قرض یې چې وي، نو هغه شیان ادا کړه، دعا ورته وکړه، صدقه ورته ورکړه، همیشه په یاد یې کوه، خیر ورته ورسوه، چې هغه روح ارام شي. او ناشناخته قبر چې کله ته په خوب کې وګورې، او ناشناخته قبر په خوب کې کتل، دا په شخصي مشکلاتو باندې تعبیر کېږي، چې ستا په شخصیت کې څه کیدای شي مشکلات وي، او همداسې یو قبر ګورې او نه پوهېږي دا د چا ده. او ځان خودی باندې هم تعبیر کېږي، یو ناشناخته قبر کتل،
نو دا داسې یو تعبیر لري که څه یو بل کس هم ته ګورې خپل ځان په شکل باندې کله هغه هېڅ شی نه کوي بیا کله ځایونو کې یو شی ځان ښیي په ریا باندې او په ځان ښودنه باندې او نیک اعمالو پرېښودلو باندې هم تعبیر کېږي ځکه دا قبر ولد څوک دي قبر کې څوک هغوی خو نیک اعمال نشي کولی نو په دې باندې هم تعبیرېدلی شي خوب کې قبر شکول څه ته خوب کې وګورې څه قبر شکوې نو دا په عمر زیاتېدلو باندې هم تعبیر کېږي عمر دې زیاتېږي قبر ډېر په خوب کې ګوري همیشه قبرونه مقبرې په خوب کې ګوري نو دا په نفسي حالت باندې تعبیر کېږي خصوصا زنانه د مقبره ډېر په خوب کې ګوري یا سپین ږیري خلک څوک چې عمرونه زیات وي نو دغه نفسي مشکلات وي بدني تکلیف وي روحي مشکلات وي تشویشونه وي دغه په سبب باندې بیا انسان د قبرونه ډېر په خوب کې ګوري سوچونه وي تشویشونه وي دغه په صورت کې هم وسواس وي د شیطاني او په ذهن کې مختلف خبرې راتګ دا هم د دې باعث کېږي چې انسان همیشه قبرونه په خوب کې وګوري او په قبرونو باندې تګ څه ته خوب کې ګورې چې په قبرونو باندې روانې همداسې روانې ټول قبرونه دي په هدیره باندې روانې نو دا د غافلو خلکو سره کېناستلو باندې تعبیر کېږي چې غافلو خلکو سره دې ناسته پاسته ده که غافلو خلکو سره کېني او په دې باندې هم تعبیر کېږي چې اساسي تغییرات راځي اساسي تغییرات کېدای شي ستا په ژوند کې را روان ده ته باید صحیح تصمیم ونیسي او وسواس باندې هم تعبیر کېږي یوازیتوب باندې هم تعبیر کېږي چې ډېر خلک شته خو ته ځان یوازې فکر کوې او په زندان باندې هم تعبیر کېږي او چې کله بیا ته همیشه قبر په خوب کې ګوري او ډار در سره وي ویره در سره وي او ته په خوب کې هم ډارېږي او همیشه دا په خوب کې ګورې تکراري وي دا خوب نو بیا په سحر باندې هم تعبیرېدلی شي کېدای شي په تا باندې څه اثر وي سحر جادو وي حسد وي د چا لخوا تا سره حسد کېږي کینه بغض یو څوک در سره ډېر لري هغه نه تا ته دا خوبونه راځي په هغه وجه باندې نظر کېدای شي ته نظر شوی او عصبي امراض دا مشکلاتو باندې هم تعبیر کېږي او همداسې مختلف نور حالتونه هم لري د هر چا د حال مطابق بیا تعبیر کېږي لکه یو پیغله جنۍ چې د قبر په خوب کې وګوري چې دا قبر کې یو قبر داسې مري نو دا په واده باندې هم تعبیرېدلی شي او یو مسافر انسان چې وګوري قبر شکوي نو دا په سفر پای ته رسېدلو باندې هم تعبیر کېږي چې د خپل مطلب ته هغه ځای ته رسېږي سفر انشاءالله په سر ته رسېږي خپل ارامي ځای ته رسېږي چېرته چې د اراده ده ځکه دا قبر چې دغه یو ځای ده هلته بیا سړی ډېر وخت تېري او بیا آخرت ته ځي یو منزل ده د آخرت د منزلونو نه او همداسې بندي وي په خوب کې قبر وګوري نو هماغه په بندیخانه باندې تعبیر کېږي چې دا بندي به وي او که ویرې داسې د قبر نه وځي تا خوب ولیده چې د قبر نه وځي او بندي دا په زندانه په خلاصېدو باندې هم تعبیر کېږي چې یو بندي انسان په خوب کې وګوري چې د قبر نه جګېږي وځي نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې دا انسان د قبر د زندان نه وځي انشاءالله زنداني انسان څوک جیل کې وي محبوس وي بندي وي نو دا بیا ښه تعبیر لري او څه کله ته په خوب کې وګورې قبرونه شکول د قبر یو شناخته قبر ته شکوي یو شناخته قبر ده او مشهور قبر ده د یو چې ورځي او هغه قبر شکوي دا بیا ښه تعبیر لري دې باندې تعبیر کېږي یعنې ته دا نور هم در سره دي او ته کوشش کوې چې یو قبر وشکوې او ښه طریقې سره لګیا یې او قبر ته شکوې نو دا بیا ښه تعبیر لري په دې باندې تعبیر کېږي چې ته د همدې سړي متابعت کوې د ده پسې ته روانېږي کېدای شي د دې سړي کورنۍ سره ستا ښیښې وشي او څه کله بیا ته په خوب کې وګورې چې په قبرونه شکوې هر شي ته یې وباسې او مړي وګورې یا ډوکې وګورې نو دا بیا ښه تعبیر نه لري دا په غیبت باندې تعبیر کېږي د خلکو په عیبونو لټولو باندې تعبیر کېږي دې باره کې نور ویډیوګانې هم شته نو هغه ویډیوګانې هم وګورئ نو مختلف تعبیرونه لري که چېرته قبر په خوب کې ولیده نو انشاءالله چې دا ویډیو تاسو وګورئ دا معلومات در سره نو تاسو ته څه تشویش نه پیدا کېږي کنې اکثر خلکو ته تشویش پیدا کېږي او هغوی فکر کوي دا قبرونه ولې زه په خوب کې ډېر ګورم او ډار وي ورسره ویره وي ورسره په همدې رابطه باندې هم یو خوب هم ده وایي هدیره کې روان یم یو نفر غوښه د انسان وایي په سیخونو کې 2 نفر کېنولي وي کباب کوي بوی د دې غوښې د سوځېدلې بوی غوښه ماته راځي خلک وایي چې دا جادوګر دی په چا جادو کوي نو دا شیطاني خوب ده کېدای شي ته د خپل د ژوند په رابطه باندې یو ښه فکر لرې نوی فکر لرې ښه ارادې لرې نو شیطان تا دا خوب کتلی ده چې تا مایوس کړي چې تا په سوچونو کې واچوي او تا بدګمانه کړي او تا وسواسي کړي او تا وډار کړي چې تا باندې جادو ده او تا باندې مشکلات دي او خلک سره د دښمني واړوي نو دا خوب څه ده دا تعبیر کېږي نه دا شیطاني خوب ده اعوذ بالله وایه دا خوب چاته مه تېروه
او دې خوب کې انشاءالله تا ته خیر و شر نشته او تا ته به ضرر نه رسیږي دا خوب چاته مه تېروه والله تعالی اعلم وایي مور مې 8 کاله مخکې وفات شوې ده او په خوب کې وایي مریض ده او زه ورته وایم چې راځه ډاکټر ته لاړ شو وایي چې نه همداسې ښه یم ډاکټر ته نه ځمه نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې تاسو د خپل مورکۍ ته غواړئ چې خیر ورسوئ اراده لرئ خو عملي کوئ نه لکه ته اراده لرې چې ته به دومره لمونځونه کوې یا به روژې نیسې یا به ختم کوې یا به تلاوت یا به صدقه خو هغه عملي کوې نه لکه دا عملي که یعنې مور د مریض په حالت کې لیدلی په خوب کې وفات شوی مور دی نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې هغه ضرورت لري هر لحظه هغه ضرورت لري دوا ډاکټر ته لکه په خوب کې دی مریض ده نو هغه خو ضرورت لري چې هغه ډاکټر ته بوځي دغسې دا مړی یم ستا مور ده بیا هغه تا باندې حق لري چې ته همیشه ورته دعا وکړې هره ورځ دعا وکړې او همیشه هغه ته خیر ورسوې تر څو هغه روح ارام وي دې ته مه ګوره چې بل چا ته ووایې چې ته دومره زما له خوا نه دومره ختم وکړې دومره خیرات وکړې او دومره ښه عمل وکړئ زما مور لپاره دعا وکړئ ته خلکو ته وایې خو خپله نه کوې په دې کې سست یې نو خپله څه کوم خیر اراده هم کړې وي د مور لپاره د یو صدقه یو خیر اراده هغه عملي کړئ چې هغه مور دې ضرورت لري دا ورته رسیږي روح پرې ارامېږي والله تعالی اعلم او بل خوب دا وایي واده وي چېرته او زما خور منډه کړې وایي ما ته وایي چې ستا کمره کې یعنې اطاق کې خښتې لاندې 3 تعویضونه دي او سپین دي سم غټ غټ دي او پکې لیکلي دي چې خاوند نافرمان او ښځه نافرمان دا خوبونه ټول تشویشي دي داسې په خوب کې ته وګورې چې تا باندې تعویض شوي وي تعویضونو کې هسې شی لیکل شوي وي او خپل کوټه کې پیدا کړي یا په جیب کې پیدا کړي یا څوک درته وایي چې تا باندې تعویض شوی دا ټول شیطاني خوبونه دي دا تعبیر کېږي نه دې کې خیر شر نشته دا ستا په ژوند کې یو کیدای سي یو ښه تغییر را روان ده او تا یو ښه تصمیم نیولی نو شیطان غواړي چې دا ښه تصمیم تا باندې خراب کړي او شیطان غواړي چې دا کوم ښه تغییر ستا تصمیم نیولی دا یو مشکل درک دې کړی ده یو تغییر په ځان کې راولي یو اساسي مشکل اساسي حل دې ورته لټولی ده نو په دغه صورتونو کې به انسان څه دا هغه وسواس انسان ته پیدا کېږي هغه عمل کول تصمیم نیول دا ډېر سخته وي په انسان باندې نو دې وخت کې بیا شیطان کوشش کوي چې انسان ته وسواس واچوي او د دې نیک کار نه د خیر کار نه د ښه یو تصمیم نه د یو خیر کار نه انسان محروم کړي او منصرف کړي نو دا خوب تعبیر نه لري دا شیطاني خوب ده اعوذ بالله وایه د الله نه خیر وغواړه دا خوب چاته مه تېروه او دا خوب انشاءالله تاسو ته ضرر نه رسوي والله تعالی اعلم نو دا د نن ورځې خوبونه الله دې وکړي چې دا ورونه خپل د خوبونو تعبیر تاسو واورئ او دا د هدیرې او د قبر تعبیر مې درته وکړه نو دغه په نظر کې ونیسئ چې کله هم خوب لیدل نو دې ته مراجعه وکړئ او که خوب هم بیا د دې نه ډېر مختلف و دا کوم حالتونه ما دلته د هدیرې تاسو ته بیان کړ نو بیا هم دې ویډیو لاندې کمنټ کې ماته دا خپل پوښتنه وکړئ چې دغه ویډیو کې ما دومره شی وکتل زما خوب دغسې فرق درک پکې د دې تعبیر شی ده نو انشاءالله چې بیا مالته بیا زر درته تعبیر ومه او که تاسو دا زما واتساپ نمبر چې په دې چینل کې ده په دې کې خوب رالیږئ نو هغه کیدای شي یو ورځ پاتې شي او په نن د خوب سبا تعبیر شي او چې خوبونه لیږئ نو هغه کوشش وکړئ سهار وختي ولېږئ ماته چې کله خوب نه راویښ شوئ سهار مونځ نه مخکې مونځ نه پس دغه وختونو کې چې ولېږئ دغه وختونو کې زه آنلاین یم هغه وخت کې که سوال وي هغه هم درنه کومه او که ډېر ضرور خوب و نو هغه وخت لږ تعبیر هم درته وایمه نو تر آینده ویډیو پورې تاسو په الله سپارم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته